السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ستړي مسئ په خیر راغلاست. موږ تاسې به نن د خیره د نوي څپرکي په یو بله موضوع باندې چې هغه د ډي ان اے کشف او همدارنګه د ډي ان اے مالیکولي جوړښت دی. ډي ان اے څنګه کشف سوه، دا څنګه مالیکولي ساختمان لري، له څه څخه جوړه ده، په دې ټولو شیانو به انشاءالله موږ تاسې پوه سو. نو د ډي ان اے کشف یا ډي ان اے ډسکوري چې ورته ویل کېږي، دا څنګه وسوه؟ تر ټولو اول په 1886 کال کې یا تر 1886 کال وروسته د مندل تجربو په وسیله باندې معلومه سوه چې ژوندي موجودات ارثي فکټورونه لري او له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول کېږي. دا تاسې په 10 صنف کې او د 12 صنف په اول درسو کې مکمل ویلي دي چې مندل څنګه قوانین رامنځته کړله، څنګه دغه فکټورونه چې د فکټور ورته ویلي وه او اصلا جین و، دا څنګه د خواص انتقالوي. تر ټولو اول خو د نظریه رامنځته سوه، د ډي ان اې د کشف ته یې لاره هواره کړه. بیا له هغې څخه وروسته په 1899 کال کې میشر په نامه یو عالم د سپینو حجرو په هسته کې هستوي تیزاب کشف کړل. دی د سپینو حجرو کې په څېړنه باندې اخته و. هلته یې په هسته کې یو داسې مواد ولیده چې تیزابي خاصیت لري، لکه څنګه چې دغه مواد په څه شي کې وه؟ په هسته کې وه. نو ځکه یې نوم ورکوي نیوکلیک، په انګلیسي کې هستې ته نیوکلیس وایي. نو چې دا په هسته کې وه نیوکلیک یې نوم ورکوي، لکه څنګه چې دغو تیزابي خاصیت درلودی اسیډز یې ورکوي. نو نیوکلیک اسید هستوي تیزاب د نوم ورته ورکوي، اختیار یې کوي. د 20مې پېړۍ په لومړیو کې د بویري او سوتون په نامه باندې عالمانو دوی ثابته کړه چې فکټورونه یعنې جینونه د کروموزمونو د پاسه شتون لري. هر کروموزوم په زرهاو باندې جینونه لري، 1200 2300 4000 مختلف جینونه لري چې د کروموزومونو د پاسه پراته دي. له دې څخه وروسته د مورګان تجربو چې په 10 صنف کې تاسې مکمل بحث ورباندې کړی دی، د مورګان تجربو معلومه کړه چې مختلف جینونه د کروموزومونو د پاسه دي، کولی شي د میوټیشن په وسیله باندې بدلون وکړي. مورګان چې کله په د میوې په مچ باندې یا په علمي نوم یې دی ډورسوپیلا میلانوګاسټر باندې په دې چې کله تجربې کولې، بیا چې د بالاخره په جنسیت پورې تړلي صفتونه هم بیا کشف کړل. دا وویله چې دغه جینونه چې په کروموزوم د پاسه شته، که چیرې په دغو باندې میوټیشن رامنځته سو، یو عامل په وسیله باندې کیدای شي دا تغیر وکړي او بالاخره بیا مریضیان یې وروسته کشف شو چې مختلف مریضیان یې کیدای شي رامنځته کړي. په 1910 کال کې ارثي مواد عالمانو دا وویله، وایي ارثي مواد باید لږ تر لږه 2 صفته ولري. اول، دا مواد باید په ځان کې د زیاتو معلوماتو ځای پر ځای کولو توان ولري، ځکه دا هغه مواد دي چې د انسان ټول خواص پکښې شته. په اصطلاح باندې د انسان تذکره ډي ان اے ده. د دغه ډي ان اے په وسیله باندې ته کولی شې د انسان ټول صفات معلوم کړې. دا معنی مثلا یو انسان دی، د ده هیڅ نوم رنګ شکل یې نشته، فقط یوه حجره کې چیرته ته په لاس باندې درغله، له د یوې حجرې څخه ته ډي ان اے راباسې، په لابراتوار کې د تخنیکونو په وسیله باندې ته کولی شې د ټول انسان شکل، د وریښتانو شکل، د سترګو شکل، دا ټول خواص معلوم کړي. او بل باید تکثر وکړي چې راتلونکي نسل ته معلومات ولېږدوي. موږ خو ویلي وه دا حجرې ویش کوي، که چیرې دا حجرې ویش کوي ډي ان اے هم باید وویشل شي. که چیرې حجره ویشل کېږي او ډي ان اے فقط یوه دانه وي، نو دا یوه دانه ډي ان اے چاته ورکوي؟ هره حجره باید خپل هسته ولري، خپل ډي ان اے ولري او بالاخره هغه باید کنټرول کړي. دا خبره وروسته وسوه په 1910 کال کې. په 1940 کال کې د اویري او ملګرو یې په سټریپټوکوکس بکټریاو باندې تجربې وکړې او دوی معلومه کړه چې جین له نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی. سټریپټوکوکس کومې بکټریاوې دي؟ موږ تاسې بکټریاوې په 8 صنف کې پېژندلې وې چې په 4 ډوله پیدا کېږي، چې له هغو څخه یوه کوم بکټریا وه؟ کوکس. کوکس دا معنا چې ګردۍ بکټریا. اوس نو که چیرې دغه ګردۍ بکټریاوې ډېرې دغه رقم کتار سره پرتې دي، داسې سیده کتار، دې ته سټریپټوکوکس ویل کېږي. که چیرې بیا داسې دغه بکټریاوې د انګورو د وشکې په رقم باندې پرتې وي، داسې یو شکل باندې، نه په داسې یو شکل باندې، دې ته بیا موږ تاسو وایو سټیپیلوکوکس. خو دغه بکټریاوې کومې دي؟ سټریپټوکوکس دي. سټریپټوکوکس دا معنا چې دوی په اوږد شکل باندې همدغسې سیده پرتې دي. دغه ساینسپوهانو په دغو بکټریاوو باندې تجربې وکړې. دا بکټریا اصلا د سینهبغل لامل کېږي. په موږ انسانانو کې هم کله چې دغه بکټریا انسان ته ولاړه شي، سټریپټوکوکس نیمونیا یا سینهبغل پیدا کوي. دوی څه وکړه؟ قراره ولاړ شوه
دغه بکټریا دا بیا داسې دی جوړښت داسې دی چې په خپل شاوخوا باندې یو کپسول هم لري. دا کپسول دی ته ویل کېږي. کپسول دا کار کوي چې بکټریا د خارجي صدمو څخه ساتي، یخ، ګرمي، فشار، انټي بیوټیک له ټولو یې ساتي. اوس نو دوی څه وکړه؟ اول د واره یې داسې بکټریا موږک ته ورپېچکاري کړه چې هغه کپسول لري. کله چې دغه کپسول داره بکټریا موږک ته تولید کړه، په موږک کې سینه بغل رامنځته کوي. بالاخره موږک څه به وسو؟ مړ سو. د چا څخه مړ سو؟ د سینه بغل څخه مړ سو. ولې مړ سو؟ ځکه دغه سټریپټوکوکس بکټریا ور ولګوله. له هغې څخه وروسته یوه داسې بکټریا یې ور ولګوله دا موږک ته چې کپسول یې نه درلودی. کله چې دا موږک ته ور ولګوله موږک څه به وسو؟ ژوندی پاتې سو. دوی حیران سو چې دا ولې؟ دوی دا فکر کوي چې دا ګرده کار په چا کې دی؟ دا په دا کپسول کې دی. بله تجربه یې وکړه. راولاړ سوه یوه بې کپسولداره بکټریا بله بې کپسوله بکټریا سره ګډې یې کړې دواړه. ګوره په یوه کې دا د کپسول شته، په بله کې د کپسول نشته. کپسوله په دا شنه رنګ باندې مالیکول زرغونه باندې نه. نو چې دا کپسولداره بکټریا او بې کپسوله بکټریاوې دوی سره ګډې کړې چې کله یې موږک ته ور ولګولې موږک بیا مړ سو. دوی حیران سو چې اوس په دې کې بیا څه مشکل دی. له دې څخه وروسته چې کله دوی نورې تجربې وکړې دوی دې نتیجې ته ورسېدله چې دغه کپسولداره بکټریا او بې کپسوله بکټریاوې چې موږ سره ګډې کړې دا داسې پېښه شوې وه. له کپسولداره بکټریا څخه ډي ان اے دا چې ده ډي ان اے دوی وایي دا وتلې وه چا ته ورغلې وه؟ دا بې کپسوله بکټریا ته ورغلې وه. چا ته ورغلې وه؟ دا بې کپسوله بکټریا ته ډي ان اے دوی وایي ورغلې وه. نو چې دا ډي ان اے د کپسولداره بکټریا دا بې کپسوله ته ورغله بې کپسوله بکټریا به کپسولداره کړي. ځکه په ډي ان اے کې خو دا معلومات شته. نو چې بې کپسوله بکټریا یې کپسولداره کړه کپسول پیدا سو بالاخره یې موږک مړ کړ. اوس نو خبره په کپسول کې نه ده. دوی دا وویل چې دغه بې کپسوله بکټریا چې کپسولداره کړه دا ټول د ډي ان اے کار و. که ډي ان اے نه ورتلی څنګه به کپسول پیدا کوي بکټریا؟ بالاخره دوی په دې وتوانېدله چې هستوي تیزاب ډي ان اے کشف سو. اوس نو چې ډي ان اے کشف سو دا نه معلومه چې دا ډي ان اے څنګه سټرکچر لري، څنګه جوړښت لري. آیا د مارکر په رقم ده؟ آیا د انګور د وشکې په رقم ده؟ د تار په رقم ده؟ څنګه ده؟ په 1953 کال کې واټسن او کرک یو موډل پیشنهاد کوي. دغه موډل دوی اول د واره یو داسې موډل پیشنهاد کوي. دوی ویله وایي دا ډي ان اے دغه رقم شکل لري خو 3 تاره لري. بالاخره کله چې دوی دغه نظریه وړاندې کړه دا نظریه بیرته رد شو ځکه ډي ان اے 2 تاره نه درلوده. ولې دا وروسته بیا دوی راولاړ شو چې نورې تجربې یې وکړلې. د مخکیني ساینسپوهانو چې کومې عکسونه په اکسرې په وسیله اخیستې وه له هغې څخه استفاده وکړه. چې کله یې وروسته وکتله دوی دا نظریه وړاندې کړه چې ډي ان اے ټریپل هیلیکس نه ده، 3 تارونه نه لري بلکې 2 تاره لري. دغه 2 تاره چې لري دې ته ویل کېږي ډبل هیلیکس. نو چې دغه ډي ان اے دوی دغه موډل پیشنهاد کوي په 1962 کال کې د نوبل جایزه یې هم وګټله. لکه څنګه چې دا 2 ساینسپوهان وو واټسن او کرک یو بل ساینسپوه هم ورسره وو. خو لکه څنګه چې دوی دغه ډي ان اے کشف کړی وه هغه ته جایزه نه ورکول سوه. ولې؟ ځکه هغه مړ سوی و. که چیرې ژوندی هم وای د نوبل جایزه فقط د 2 کسانو ترمنځ ویشل کېږي هغه د جایزه نه ورکول سوه. بالاخره واټسن او کرک په نوم باندې دا ډي ان اے موډل پیشنهاد سو جوړ سو او جایزه ورکول سو. دا د ډي ان اے اوس داسې موډل دی. اوس هم دا نظریه ده چې ډي ان اے ډبل هیلیکس دی او دا نظریه تایید سوې او د ساینسي اصولو په اساس باندې معلومه سوې ده چې ډي ان اے ډبل هیلیکس. ښه چې ډي ان اے ډبل هیلیکس وه 2 تاره لري. د دې جوړښت اوس څنګه دی؟ په دې کې چې شته له څه شي جوړه ده؟ هر شی له یو شي څخه جوړ وي. نو رابس د ډي ان اے مالیکولي جوړښت ده. ډي ان اے چې ورته ډي اوکسي رایبو نیوکلیک اسید هم ویل کېږي هستوي تیزابونه او لوی مالیکولونه دي، ماکرو مالیکول دي. دوی به جوړ سوي دي له نورو کوچني کوچني مالیکولو څخه لکه زنځیر کړۍ. دا زنځیر له کړیو جوړ سوی. دغه رقم ډي ان اے هم له کړیو څخه جوړه سوې ده. دغه کړۍ ته ویل کېږي نیوکلیوټاید. وظیفه یې څه ده؟ ارثي خواص استوي. له والدینو څخه ولادت ارثي خواص استوي. تکثر چې کنټرولوي دا حجرې چې ډېرېږي دا هم دا کار کوي. وده چې کېږي انسان چې غټېږي دا هم دی کنټرولوي. اوس دغه یو نیوکلیوټاید موږ په دې باندې بحث کوو. د ډي ان اے یوه کوچنۍ برخه لکه دیوال یوه خښته ده. دا یوه خښته اوس ته چې وپېژنې ګرده ډي ان اے دې وپېژندله. نو یو نیوکلیوټاید چې دی هغه له څو برخو جوړ دی؟ له 3 برخو څخه جوړ سوی دی. یوه برخه یې ده 5 کاربونه کند یا پینتوز. پینتوز 5 کاربونه کند یا ډي اوکسي رایبوز هم ورته ویل کېږي. ډي اوکسي رایبوز په دې خاطر ورته ویل کېږي چې په دوی کې یو اکسیجن کم دی. او بل فاسفیټ ګروپ
یا فاسفیټ ګروپ چې ورته ویل کېږي PO4 فاسفیټ ګروپ دی. دوم نایتروجن لرونکي الکلیګانې دي یا نایتروجن بیزز دي. دغه درې شیان په دوی کې شته. اوس به راسو د هر یوه کیمیاوي مالیکولي ساختمان به وپېژنو. موږ ویلو چې په ډي ان اې کې تر ټولو په نیوکلیوټاید کې تر ټولو اول مهم شی چې دی هغه ډي اوکسي رایبوز دی. ډي اوکسي رایبوز مالیکولي شکل که چېرته لیکې دا باید داسې راسي C5H10O5. دا موږ د کندونو په دغه فارموله موږ دغسې ویلې ده چې CnH2nOn. اوس دلته یو خبره شته ګوره 1 2 3 4 5 کاربن خو هغه د 5 دی. هایدروجن څو دی 10 باید راسي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ادي 10. اکسیجن ته که چېرته راسي اکسیجن 1 اکسیجن 2 اکسیجن 3 اکسیجن 4 اکسیجن. لکه څنګه چې په دوی کې یو اکسیجن کم دی نو ځکه دوی ته وویله ډي اوکسي. ډي معنا کم دی. اکسیجن په چا کې په رایبوز کې کم دی نو ځکه اوس دلته ویل کېږي ډي اوکسي رایبوز ځکه اکسیجن په دوی کې یو دانه کم دی. دا ډي اوکسي رایبوز. او بل چې دی هغه د فاسفیټ ګروپ دی. فاسفیټ ګروپ به تاسو کېدای شي ځینو ځایو کې دغه رقم ووینئ او په ځینو ځایو کې دغه رقم ووینئ. کله چې د فاسفیټ ګروپ موږ یوازې لیکو په ډي ان اې کې نه هغه دغه رقم ساختمان لري. یو فاسفورس دی یو اکسیجن دوه اړیکې ورسره لري یو هایدروکسیل دلته دی بل هایدروکسیل دلته دی او بل هایدروکسیل په دې خوا کې دی. خو که چیرې بیا دغه فاسفیټ ته یوسې په ډي ان اې کې لیکې د ډي ان اې کې چې ته دا رسموې دلته خدای اړیکې جوړوي. هلته دی څه کوي 3 هایدروجن څه به کوي دی د لاسه ورکوي نو فقط څه شي پاتېږي یو اکسیجن 2 3 4 او پی. نو ځکه موږ تاسو داسې لیکو چې PO4 فاسفیټ که یوازې لیکې دا رقم دی که په ډي ان اې کې لیکې دا رقم ساختمان لري. دا دوه دانې پېژندل شوي. درېیمه برخه یې الکلیګانې دي په نیوکلیوټاید کې یا نایتروجینیس بیزز چې ورته ویل کېږي. دغه الکلیګانې په دوه ډولو باندې ویشل شوي دي. یوه ته یې موږ تاسې وایو پیورینز په انګلیسي کې څه ورته ویل کېږي پیورینز او بل دی پیرمیډینز په انګلیسي کې څه ورته ویل کېږي پیرمیډینز. پیورین چې دی هغه 2 کړۍ لري په دې خاطر پیورین ورته ویل کېږي. پیرمیډین چې دی هغه یوه کړۍ لري. پیورین 2 دانې دي ادنین او ګوانین. اوس نو ادنین او ګوانین که غواړې اسانه یې زده کړې زه طریقه درښایم داسې وکړه. اول به دا رقم یو 6 ځلي یو 5 ځلي شکلونه به سره رسم کړې په دواړو کې. بیا به راولاړ شې څه به کوې دا هر کونج خو موږ ویلي دي چې په کیمیا کې چې دا کاربن دی دلته څه حساب دی. دلته به داسې وکړې دغه 1 3 9 اول به نومان ورکړې 1 2 3 4 5 6 8 دا انټرنیشنل ډول باندې دا نومان ورکول شوي دي دغه حساب. اوس نو 1 3 1 3 کومه دی دلته نایتروجن دی البته په چی باندې 1 3 9 باندې نایتروجن دی نو دا 1 دا 3 دا 9 او دا 9 دا نایتروجن هم په دې کې هم په دې کې دلته خو نو دا رقم راځي 1 3 9 دا دی اسانه سو. په نور ټولو باندې کاربنانو ولیکه کاربن دی کاربن دی کاربن 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 په دابل کې کاربن 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 کاربن. ادنین او ګوانین تر دې ځای ټول یو رقم دي. فرق یې فقط په چیش کې دی په 2 او 6 کې دی. 2 کم دی 2 دا دی او 6 دا دی. دا نور ټول سره یو شی دي. څنګه یو شی دي دی هم دلته H لري او دی هم دلته H لري. په دوم کې خو چې دی فرق دی دا پرېږده. دی چې دی دی په دې ځای کې هم H لري او دی هم H یعنی هایدروجن لري. اووم چې کوم دی هغه H شی دی هم نه لري دی هم نه لري. را بس دې کاربن ته اتم ته دی هم هایدروجن لري او دی هم چې لري هایدروجن لري. بل نو دغه نه هم چې کوم دی دی هم دلته H لري هایدروجن لري او دی هم دلته H لري هایدروجن لري. دواړه ته دې ځای یو شی ډېر اسانه. فرق یې فقط په چی کې په دوم او شپږم کې فرق دی. دوم کې څه فرق دی دغه دوم په ادنین کې په دې ځای کې دلته چې دی هایدروجن دی. دا فرق به زه په بل رنګ باندې ولیکم. په دې ځای کې چې دی په دوم باندې ادنین هایدروجن لري خو دی بیا هایدروجن نه لري او دی په دغه ځای کې چې لري دی دلته په شپږم کې موږ فرق دی دی NH2 لري ښه
چې دی په دې ځای باندې هایدروجن لري او دلته NH2 یا امینو ګروپ لري، دی څه لري؟ دی په دې ځای کې څوک لري؟ NH2 لري. ګوره د په دوم باندې هایدروجن درلودی، دی NH2 د امینو ګروپ لري. بس دا یې مازې زده کړه. او دی په NH2 په دغه شپږم باندې لري او دی ډبل اړیکه د اکسیجن سره لري. دا یې ستا ادنین او دا یې ستا ګوانین. ډېر اسانه زده کولی شي. اوس نو پیرمیډین ته راسه. پیرمیډین چې دی هغه موږ تاسې لرو سایتوسین، تایمین، یوراسیل. دوی بیا یوه کړۍ لري. دوی هم دغسې اسانه زده کړه. څنګه اسانه زده کړه؟ په اول دریم باندې څوک ورکړه؟ نایتروجن ورکړه. په اول دریم دا دی اول دریم نایتروجن په ټولو باندې دغه رقم حساب دی. اول دریم په نورو ټولو باندې څه ورکړه؟ کاربونان. کاربن دا دی کاربونان. ټول یو شی دی. اوس نو دغه درې لاندې کونجونه چې کوم دي، اوس اول درې خو نایتروجن سو، نو ټول کاربن سو. یو پنځه شپږ کې فرق دی. یو پنځه شپږ کم دی. یو دوه درې څلور پنځه. دا یو، دا دوه درې څلور پنځه شپږ. اوس نو دا پورته خو یو پنځه شپږ دی، په دې کې فرق دی. دا نور ټول یو شی دی. څنګه یو شی دی؟ دی هم دلته او لري، دوه اړیکې، دی هم او لري. دی هم دوه اړیکې او دی هم لري. دغه یو شی دی ټول سره. دی هم دلته هایدروجن لري، دی هم لري او دی هم لري. سایتوسین هم دلته هایدروجن لري، تایمین هم دلته هایدروجن لري او همدارنګه یوراسیل هم چې لري دلته هایدروجن لري. ښه فرق اوس راځو. اول دانه په اول نایتروجن کې هیڅ شی نه لري او دوم دانه چې دی هغه چې لري په دې ځای کې H لري او دریم هم چې لري H لري، یعنی یوراسیل می هدف دی. دغه سایتوسین چې کوم دی په پنځم باندې دلته H لري، هایدروجن فقط لري او دا چې لري CH3 یعنی د میتایل ګروپ لري او دا چې لري دی هم H لري. دا بل فرق سو. بل فرق چې دی دا سایتوسین چې کوم دی دا په اول په شپږم کاربن باندې NH2 لري، د امینو ګروپ لري او دوی دواړه او ډبل بوند او یا ډبل اړیکه د او سره لري. نو دا دی ډیر اسانه مرتبط. دا زموږ سایتوسین، دا زموږ تایمین او دا زموږ یوراسیل. یوه خبره په یاد ساتئ، یوراسیل په ډي ان اې کې نشته. ما په دې خاطر دلته ولیکئ چې موږ اسانه یې زده کړو، مالیکولي شکل یې اسانه یې زده کړو. دغه یوراسیل بیا په ار ان اې کې موږ تاسو په ار ان اې کې شته، دلته نشته پکښې. اوس بیا موضوع بله ده، هغه دا ده چې دغه ساختمانونه خو موږ تاسو ولیکله. موږ خو ویلي دي چې کاربن څلور اړیکې جوړولی شي، نایتروجن درې اړیکې جوړولی شي، هایدروجن یوه اړیکه جوړولی شي. دلته وګورئ نایتروجن چې کوم دی درې اړیکې پوره دي. کاربن یو دوه درې لري، نه دي پوره. نو دلته موږ تاسو څه کوو؟ یوه بل اړیکه ورسره کولی شو. هر کله چې اړیکه یوه دانه کمه وه، مازې یوه بل اړیکه موږ تاسو ورسره ورکولی شو، بالاخره ساختمان یې پوره لیکلی شو. نو په همدې شکل باندې دا د ډي ان اې هغه اساسي واحدونه دي. او ګرانو زده کوونکو دا زموږ استاسي د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې موږ تاسو انشاءالله همدغه واحدونه سره یو ځای کوو او بیا به له هغې څخه د ډي ان اې مالیکول جوړوو. تر بیا ښه وخت او ښه چای.